د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 3 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د خصوصي او عامه مشارکت له لارې د دریو لویو معیاري ملي ترانسپورتي ساختماني پروژو د قراردادونو د عقد شاهدان یو. دغه پروژې د کابل هوایي ډګر کې د پارکینګ او انتظار خونې، د فاریاب ولایت د اقینې بندر د تیر پارک او د هرات ولایت د ګذرې ترمینل جوړول دي چې ټول لګښت یې شاوخوا 2 میلیارډ افغانیو ته رسیږي. د هغه څخه یوه د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ د مسافر وړونکو ترمینل د رغونې او اعمار پروژه ده چې پر 1000 جریبه عمارتي ځمکه باندې د څه کم 2 میلیارډ افغانیو پانګونې سره جوړیږي. د دغه ترمینل اعمار د 3 کلونو په موده کې ترسره کیږي په ترتیب سره او د ګټې اخیستنې موده یې 10 کاله ده. دویمه پروژه د فاریاب ولایت د اقینې بندر د تیر پارک پروژې رغونه او جوړول دي چې پر 100 جریبه عمارتي ځمکه باندې د 90 میلیونه افغانیو په پانګونې سره د خصوصي سکتور په واسطه جوړیږي. د دغه تیر پارک د جوړولو موده 2 کاله او د ګټې اخیستنې موده یې 20 کاله ده. او دریمه پروژه د کابل نړیوال هوایي ډګر د نوي انتظار خونې او پارکینګ رغونې او جوړولو پروژه ده چې په 100 جریبه په څه کم 100 جریبه عمارتي ځمکه باندې د خصوصي سکتور په واسطه د 3.5 میلیونه افغانیو څخه په زیاته پانګونه رغول کیږي. د دغه انتظار خونې د جوړولو موده 1.5 کال او د ګټې اخیستنې موده 10 کاله ده. د دې پروژو په عملي کېدو سره بل یو لوري هیوادوالو ته معیاري ترانسپورتي خدمتونه وړاندې او له بل لوري به زرګونو هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. له یوه اړخه د ترانسپورتي سهولتونو رامنځته کېدو سبب کیږي او له بلې خوا د غوره خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ هیوادوالو ته د کار زمینه مساعدېږي او اقتصادي ودې او انکشاف سبب باعث ګرځي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې د یادو تړونونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې مسؤلینو دغه پروژې د معیاري ترانسپورت د رامنځته کېدو او د دې برخې د پرمختګ په برخه کې مهمې وبللې او له قراردادي شرکتونو یې غوښتل چې خپل کارونه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت پای ته ورسوي.